د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت د سږني کال د غنمو حاصلاتو راټولولو لو د هډې پاره ماموریت اړوند عبدالخیلو بلاک کې پیل کړ. د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت اجرایي رئیس وایي د دې اماراتي شرکت اړوند په څلورګونو فارمونو کې په شاوخوا 1900 جربه ځمکه اصلاح شوي غنم کرل شوي. الحمدلله سږ کال د 1404 کال چې رفیع حاصل یې په 1415 کال کې لاسته راځي، هغه لومړۍ ورځ ده چې د لو د شروع ورځ ده. نو الحمدلله په څلورو ګونو فارمونو کې د 1900 شاوخوا جربه ځمکه باندې غنم کرل شوي دي. د هډې پاره ماموریت اړوند عبدالخیلو بلاک مدیر وایي په دغه بلاک کې په 390 جربه ځمکه اصلاح شوي غنم کرل شوي چې د تیر کال پرتله حاصلات ښه دي. تاسو بهتر معلوم تاسو د سهار نږدې نه ګور د عبدالخیلو بلاک څخه په 1513 جربه باندې ماټباغ کار شوی ده چې د ماټباغ په داخل کې په 390 جربه باندې غنم کښ کړی. سکل ان شاء الله د آینده کالو په پرتله د تیر کالو په پرتله حاصلات ډیر په ښه باکیفیت او ښه حاصل ان شاء الله لاس سره راوړو. سید محمد چې د غنمو لوګری دی وایي خوښ دی چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمینه برابره شوې او د نورو هیوادونو له احتیاجي او مسافرۍ خلاص دی. موږ د دې ساحې ته راغلي لوګري او دلته لو کوو او مطلب د نور کلونو په اصطلاح باندې سږ ماشاء الله ډېر ښایسته غنم دي او موږ راغلي د پردیو د نورو ملکونو د مزدورۍ نه بغیر موږ انشاءالله د خپل ملک چې دا موږ لو وکړو او ډېر ښایسته غنم دي او اقتصاد به انشاءالله ورسره مخ په وړاندې لاړ شي. د عبدالخیلو سیمې وطن اوسیدونکي بیا له اسلامي امارت غواړي چې شاړې دښتې آبادې او په پراخه کچه د اصلاح شوو غنمو کښت وکړي تر څو راتلونکو څو کلونو کې په دغه برخه کې به ځان بسیا شو. د دې کالو مخکې نه د څه کال ډېر ښه حاصل دی او دغه بوټي هم ښه دي انشاءالله بد نه دي او د دې ګټه ټول موږ ته رسېږي د ولس ته رسېږي. څوک پکې لو کوو څوک پکې وره ټول کار زموږ دلته حاصلېږي. د حکومت نه تقاضا ده چې نور کوم ذکر ځمکې موږ ته آباد شي او دا ډاګونه آباد شي حاصلات موږ ته برابر شي. د یادونې وړ ده چې په څلورګونو فارمونو کې په شاوخوا 1900 جربه ځمکه غنم کرل شوي چې له جملې یوازې د هډې پاره ماموریت کې په 800 جربه ځمکه د اصلاح شوو غنمو کښت شوی.